د انشار والا خپل اعلان وکړي چې د مهاجر دی وځي اسلام آباد ته پنډې دي خالی کی دا خبرې د سیسی والا څومره د ټول نیول سوي دی نیسی اوس هم علم کې نیسی دا اوس حاضر دم د سیسی والا په اپریشن روان ده په امارات باندې دا کوم چې کوم افغانان دا غواړي د افغانستان دشت او بیبانونه په انسانانو آبادی کې باید د دې ته سرپناه ورکول شي زمکه ورکول شي ورته جوړول شي ورته جوړ دي کی اسلام آباد ته د پنډې د لحاظ نه التوجهت خده که په بلوچستان ده که په پېښور ده هلته دومره پریشاني دغه د سیاسي دپاره هم نشته نه د پیوار دپاره زه به خپله ابروز نیولی وم ما خپل کارت ورکړ ما ورته مالې دا کار دا سپیر ده تا مې 10,000 روپۍ راکړه برټانیې ته ما دا تانیې ته مې بوځه اوس راتلونکي مستقبل ته موږ چې حیران چې موږ ته اوس څه معلومات نشته ده چې موږ ته په ټیم پکې اوس راکړي اډر خو ډیټر خو جاري کړی ده اوس مخکې ګوره چې حکومت ورته وکې کوي که نه وکې کوي ډېر پریشاني سره په هغه وخت کې موږ کله دا مهاجرو نیونکه او دکړ بکړ روانو ډیر سخت حالات په دمه په علاقه باندې وو سلامونه او نیکې هیلې د نېشنل میډیا درنو لیدونکو نن را سره په اسلام آباد کې د افغان مهاجرینو یو ډیر خوږ نماینده اسلم خان میلمه دی له ده سره د ده په دغه سیمه کې د افغان مهاجرینو په ستونزو غږیږو او بیا هغه افغانان چې کوم له پاکستان نه افغانستان ته تللی دي هلته هغوی ته کومې اسانتیاوې برابرې شوي له کومو مشکلاتو سره مخ دي په دغه موضوعاتو له ده سره غږیږو اسلم خان ستړی مه شئ مننه تاسو هم ستړي مه شئ په خیر راسئ علم آباد لره وروره خیر اوسئ مننه په لومړي کې خو دې زموږ لیدونکو ته خپل ځان لږ معرفي کا چې د افغانستان د کوم ولایت څخه او څومره وخت کېږي چې دلته اوسېږي مننه موږ په اسلام آباد کې د 45 کلونو پاتې کېږو او مخکې د افغانستان اوس موږ د لوګري اوس معذري د کابل ښار کې سکونت دی ډېر ښه دا تیرو 5 میاشتو کې دلته طبیعي خبره ده د هرې منطقې خپل مشکلات د هغې منطقي نماینده ته خبرې چې دلته زموږ خلک له کومو مشکلاتو سره مخ شوي دي دلته دغه کوم افغانان چې اوسیږي دوی ته کومې ستونزې پیدا شوي مننه په دې وخت په دې ما په څنګه څټ ډېر زیات افغانان ما سره پراته دي اوس په دې وخت کې کوم چې د پیوار کارت والا دي هغه سره پراته دي او کوم چې د سیسی کارتونو والا دي هغه تل یو څه لا ستا د لا اوس هم خال ستا را سره وي نو ډېر پریشاني سره په هغه وخت کې موږ کله د مهاجرو نیونکه او دکړ بکړ روانو ډېر سخت حالات په دمه په علاقه باندې وو ډېرې پریشانیانې به مې زنانه وړلې هم په کورونو نه وتل انتهایي دومره سیریس حالاتو چې بالکل د برداشت نه بار خبره وه په دې برداشتي په هغه بېزتۍ کې ما خپله زه په جذباتو کې رانو خپل بچیان مې د پیوار کارت والا و هغه مې ټولو سره واړول وطن ته دا ځینې خلکو هغه وخت کې چې دا شرایط لږ سخت ولو تاسو اوس د خپلو بچیانو خبره وکړله هغوی ویل چې یاره مثلا زموږ تمه امید چې چاته دی مشرانو ته دی چې هغوی ځي موږ به څه کوو نو څه وجه وه چې تاسو په خپله پاتې شوئ دلته نو زه په لحاظ د افغانانو پاتې شوم زه لاړ شم نور مشران هم راغله لکه اوس اجي شاهین سو سید خان سو ضابط خان سو لکه دا کوم مشران نمایندګانو دي ورکوي شو چې ته مشر ته به نه ځي که ته لاړې د افغانانو دپاره ستونزې او تکلیفونه دي باید چې ته عرضي طور باندې پاتې شي د کله د افغان مهاجرینو ټولو څه حالاتو بیا به احتام ورسره نو زه په دغه لحاظ مې فیصله وکړه د افغان د مشکلاتو دپاره مې ځان دلته پاتې کړه او خپل کور مور مې ټول شفټ کړی د وطن ته تللی یم وروره دلته د افغان مهاجرینو مشکلاتو ته دوه ادارې ځان کولی شي چې ورسوي یو یونیسیار دی کوم چې دلته فنډینګ کوي تخنیکي برخه کې مرسته کوي حکومت سره او بل افغان کمیشنریټ دی چې هغه د حکومت خپله یوه دولتي اداره ده نو دغه د تاسو مشکلات چې کوم دلته پیدا شوي وو مخکې دې باره کې دوی ته تاسو ځان رسولی وو موږ دوی ته ځان رسولی او ډېر میټینونه مو سره کړي وو ډېرې ناستې مو سره کړې هغوی د 210 خبر هم نه وه هغه خو په هغه وخت کې د نن نه 28 جون خو د انشار والا خپل اعلان وکړي چې د مهاجر دی وځي اسلام آباد ته پنډې دي خالی کی د هغې باوجود بیا موږ په پاکستان کې عدالت ته رجوع وکړه او عدالت کې 30 جون موږ ته د پیوار کارت دپاره راکړه په هغه کیس کې موږ سره اوس رئیس لکه اوس پیداودین وو لکه زه وم په هغه کیس باندې موږ خپله په عدالت ته ورسره پیښ شو بیا موږ ته ریلیف د 30 جونه پورې راکړه کنه حالانکه د انشار ډیټا په 30 جون ورکړې و خو موږ بیا په کیس واجنو بیا موږ ته ریلیف پکې ملاو شو 30 جون پورې نو اوس راتلونکي مستقبل ته موږ چې حیران چې موږ ته اوس څه معلومات نشته چې موږ ته ټیم پکې اوس راکړي اډر خو ډیټر خو جاری کړی دی اوس مخکې ګوره چې حکومت
ورته وکې کوي که نه وکې کوي. په دغې باندې سره لا افغانان اوس بالکل په سیند په غاړه ولاړ دي چې اوس وچې ته وغورځي او که لمدې ته وغورځي. حالانکې ټول افغانان دې دپاره شوقي سي چې اوس به څه کېږي. نو الله تعالی دا مشکل په موږ په افغانانو باندې ټول باندې اسانه کړي. دغه د کمپلیکس کیسونو په اړه باندې تاسو د افغان کمشنریت سره خبره کړې ده، ځکه چې خپله د پنجاب ګورنمنټ یو نوټس جاری کړ چې کوم کمپلیکس کیسونه دي یا جوینټ کیسونه دي، هغه فامیلونه چې په کور کې SSC او PUR کارډ لري، یعنې دوی خپله دا یو پیشنهاد وکړ چې یاره موږ دوی ته څه نه وایو، موږ ترې نه دي غوښتي، موږ یې ترې غواړو، زموږ مشکل دی، زموږ ضرورت دی. خو دا چې دوی خپله ویلي چې یاره موږ SSC او PUR والا نه نیسو، نو هغه زموږ مشکل ته یو د حل لاره را پیدا کړه. نو ځینې وختو کې داسې پیښې راغلي دي چې SSC او PUR یو فامیل کې یا هغوی نیول شوي دي. دې باره کې تاسو د افغان کمشنریت نه پوښتنه نه ده کړې چې یاره سرکار په خپله دا یو نوټس جاري کو او بیا هم زموږ داسې افغانان مشکلاتو سره مخ کېږي، د دې به د حل لاره صحیح؟ دا خبرې خو وی نه داسې SSC کارډ به کېږي، هغه که PUR والا سره یو دغه والا سره SSC والا ټول نیول سوي او بیا که هر ادارې ته موږ تللي یو که نه، نو هغوی دا مظلومیت اظهار کړی چې زموږ د وس او دس خبرې نه دي دا ټولې. دا د پاکستان د ادارې او د حکومت خبره ده. دا خبرې د SSC والا څومره هم دي ټول نیول سوي دي او نیسي، اوس هم الان کې هم نیسي. دا اوس حاضر دي هم د SSC والا پسې اپریشن روان دی. پرون لکه 4-5 کسه د دغه نه جې کړي تر ناول نه پرون نابرز هم چاپه وه. حالانکې د سرکاري ادارو والا خلکو سره هم زه په دې باره کې غږېدلم، هغه وایي د SSC کارډ دپاره هېڅ ریلیف نشته دی، نه ورته میلاوېدی سي. پاتې PUR کارډ باندې فیصله نه راغلې هغه وخته پورې موږ څه اقدام پرې نه کوو. دا کراچۍ او پېښور یا بلوچستان کې چې د افغان مهاجرینو کوم نمایندګان دي، هغوی سره غږېدلی چې هلته څه وضعیت دی؟ آیا د اسلام آباد او پنډۍ غوندې افغانانو ته هلته مشکلات شته دي که نه هلته لږ وضعیت ښه دی مطابق د دې ځای؟ د اسلام آباد او د پنډۍ د لحاظ نه هلته وضعیت ښه دی، که په بلوچستان دی که په پېښور دی، هلته دومره پریشاني دغه د SSC دپاره هم نشته نه د PUR دپاره شته. خو کټه کې لا بیا هم داسې SSC دپاره پریشانیانې او ستان ته PUR کاټه پورې هلته هم زورول کېږي. نو په دې وخت او په دې زمان کې اوس PUR کاټ که حالانکې بار ته وځي هم پولیس تا نه پوښتنه وکړي کاټ دې ورښکاره کوي دا سپیر دی، نو بیا ورسره کشمکش دی، بیا د پیسو په لحاظ باندې به تا خو چې حالانکې زه په خپله خبره اوس نیولی یم، ما خپل کاټ ورکړ، ما ورته مالې دا کوي دا سپیر دی، تا مې 10,000 روپۍ راکړه برطانیې ته، ما دا تانیې ته مې بوځه، حالانکې بیا هم رانه 1,000 روپۍ واخیستې. له تیرو 2-3 کالو راهیسې پاکستان وایي چې موږ له پاکستان څخه غیر قانوني کډوال باسو افغانستان ته لیږو. تر ننه پورې یعنې دا د افغانستان چارواکو ته ډېره لویه موده وه 2-3 کاله چې دوی په افغانستان کې مهاجرینو لپاره ښارګوټي مشخص کړي، د ځمکو ویش شروع کړي. اوس دغه د ایران هم یو میاشت مخکې ویلو چې په دغه راتلونکي میاشت کې تر 4 میلیونه پورې چې کوم افغانان دي هغه باسو. نو د افغانستان چارواکو کومې زمینه سازیانې کړي دي دغو افغانانو ته چې هغه خپل هیواد ته یا په اجباري توګه یا په خپله خوښه پس له 40 کاله خپل هیواد ته ستنېږي؟ نو د افغانستان په امارت باندې هم غریبانانو ته که زه ووایم ځکه چې یو خو رسمیت هم نه لري او پریشانۍ سره هغه هم خپله دي، که هغوی خپل وس و دس د خپل حده پورې کړی، خو زه د افغانستان په حکومت باندې د هغه کوم، په امارت باندې د هغه کوم چې کوم افغانان دا غواړي د افغانستان دشتې او بیابانونه په انسانانو آبادېږي، باید داسې دې ورته سرپناه ورکول سي، ځمکه ورکول سي، که ورته جوړولی سي ورته جوړه دي کړي، که نه جوړېږي باید د سرپناه ورکړي، نور به خپل ځان ته داسې د خټو کار خو به وکړي چې خپل ځان ته سرپناه جوړه کړي، او ځمکه باید امارت د مخصوصا غږ داسې افغان مهاجرینو ته سرپناه ورکول سي او چې ورې نه کړي افغانان بالکل وطن ته هم زړه نه کړي. یونیسیار هم دغه کوم چې کوم فنډ ده ورته مطمئن کړی $350 یونیسیار دې هغه $350 په هر ترتیبي ورته برابر دي چې په نړیواله ادارو دې غږ وکړي، فنډ ورته برابر کړي، د افغان مهاجرینو د PUR کارټ والا ته دې دا $350 په هر حال کې. نو انشاءالله افغانان به ټول خپل وطن ته ځي، وطن نه خو د هېچا هم رغېدن نشته، وطن خو د مور په حیثیت باندې ده. نو زه په امارت باندې دا غږ کوم چې باید داسې افغانانو ته سرپناه ورکول سي. د یونیسیار خبره مو وکړله دغه د 2025 کال نه دی خوا چې دا کومه هله ګوله شروع شوې د اسلام آباد او پنډۍ کې، آیا د په غټه سطحه باندې یعنې د ټیټې کچې افسران نه چې کوم دلته د ښار په دفتر کې یو ځای بل ځای افغان مهاجرینو مشرانو سره ویني یا لیګل کیمپونه په لار اچوي، په غټه سطحه تاسو د یونیسیار له چارواکو سره لیدلي دي؟ هغوی نه هم دا کوم مشکلات چې دي د دې باره کې هم څه ترې پوښتلي دي او که نه؟ د یونیسیار یوه ښځې سره موږ یو میټن وکړ،
نو هغې کوم دغه وکړي چې موږ سره فنډ نشته، موږ ته فنډ امریکې راکړه، اوس امریکې فنډ درولی دی، زموږ په وس کې زموږ د دفترو تنخوا او کرایهګانې نه برابرېږي. نو په دغه لحاظ هغوی هم دغه کوي چې موږ ته اوس امریکې به فنډ راکړه، اوس فنډ موږ ته نه میلاویږي. نو انشار هم ځان عاجزه غوندې ظاهر کړ. اوس معلومات مخکې موږ ته نه کېږي چې د غونډ فنډ انشار سره دی او که سرچسته نه دی، دا معلومات موږ ته د هغوی د خوا نه هم نشته دی. هغوی وایي چې زه به په عالمي سطح باندې خبره وچېړم، خو څه معلومات د افغانانو ونیسو ځکه د پیوار کارت والا مغسې هغه $100 دی او که $100 دی هغه ورکوي، په هغې باندې د هغوی هېڅ شی هم نه کېږي. سرپناه هم لري، ډېر در بدره پراته دي په وطن کې، ډېر فریادونه دي، ډېر خلک بیرته واپس را روان دي، ډېر زیات را روان دي، شپه هلته نه تېرېږي. ځکه چې یو میاشته کې چې شی ورته وتړل شي نو زه ګزاره به وشي، او که داسې لاړ شي اول ته په دغه کې باندې کار هم نه وي، روزګار هم نه وي، او بیرته به خامخا راځي، بله لار خو نشته دی ورسره. دا چې اوس پاکستان او ایران افغانان خپل هیواد ته لیږي او د پښتو متل دی پردی کټ تر نیمې شپې، نو د افغانستان مسؤلینو ته ستا په فکر دا په کار نه ده چې څومره زر کېږي دغه خلک خپل هیواد کې ځای پر ځای کړي، ځکه چې پردي هیوادونه دي، د هغوی خاوره ده، اختیار دی، صلاحیت دی، که د شپې وباسي که د ورځې وباسي، هغوی به یو دلیل ځان ته مخې تږدي، یا به اقتصادي مشکلات ځان تږدي، یا به امنیتي مسایل ځان تږدي. خو د افغانستان چارواکو ته څومره په دې اړه جدیت په کار دی چې دغه خلک ځای پر ځای کړي، که څه هم اقتصادي مشکلات شته دي. ولې څنګه چې تاسو د ځمکو خبره وکړه، دلته ډېر کوچیان دي، مالداریانې دي، هغوی اکثره وخت دا هم وایي چې یاره دا د ګوشت تیپې په غاړه دې موږ ته ځمکې راکړي چې بس هملته خپله مالداري هم کوو، دغه ځمکې به هم ابادې کړو. نو دغه د ځمکو باره کې خلک ډېر شکایت کوي. تاسو څه پیغام لرئ د افغانستان مسؤلینو ته چې حد اقل دغه د ځمکې موضوع دي څومره زر کولی شي حل کړي؟ نو امارت خپلو هلو ځلو باندې خو اخته دي، او بېګا لکه اوس یو ویډیو کې ما خبرې واورېدلې، کوم لکه د طالبانو د امارت مشر و، هغه ویل چې 15 کیمپونه موږ ورته تعین کړي دي او ځمکې یو ترتیب یې برابر کړی ورته، خو داسې لا تر اوسه پورې شاته نه دي توجیه شوي چې دا پلانکي مهاجر ته دا ځمکې دغه ځای کې ورکول شوې. په امارت باندې ما خصوصا غږ دی چې د افغانانو دپاره د دشتې د افغانستان ډېرې غټې دي، که د شلتېپې کانال کې ورکړي، او که په غزني ولایت کې ورکړي، که د کابل ولایت کې ورکړي، که د مزار په ولایت کې ورکړي، باید داسې افغانانو ته ځمکې توجیه شي او دا مهاجرین په خپل وطن کې بسیا کړي او خپل وس او 10 غریبانانو ښه په دغه سره روان کړی په امارت. خو هغوی غریبانانو پریشانیان شته دی، حاضر دم ځکه چې بودیجه کې باید څه نه وي، رسمیت نه لري، دنیا سره اړیکې صحیح نه دي، او که چېرته هم هغوی غریبانانو خپل وس او 10 باندې بالکل لګیا دي او وس او 10 کوي، غریبانان ډېر عزت کوي د افغانانو. د خپلو خلکو د خپل قوم د مشر په توګه کله ځان سره دا فکر کې چې یاره په ایران کې د افغانانو ژوند خراب دی، پاکستان کې مشکلات دي، افغانستان کې مشکلات دي، چې کوم ځي هغه بیرته هیواد څخه تلو ته مجبوریږي، اخر به د دې خلکو آینده څه شی وي؟ آینده دا ده چې الله تعالی د خپل رحم و کرم پې وکړي په ټولو مسلمانانو، بیا خصوصا په افغانانو. که هغه د ایران مهاجر دی، اوس د ایران 15 لکه مهاجر راوښتي دي، دومره سخت بحران کې دي چې غریبانو سره نه کرایه شته، نه ورسره سرپناه شته، نه ورسره د ډوډۍ دغه شته، نه د ورسره د ناستې ځای شته. دوی د الله تعالی اواز واوري، ځکه چې اوس یو ملت 40 کاله ډبېدلی، او څوک یې په رسمیت ونه پېژني. نو طالبان غریبانان خو وایم ډېر غټ عزت یې کوي، ډېر غټ عزت یې کوي، سر نړولی عزت یې کوي. خو پاتې شو یو مالي لحاظ سره طالبانو باندې ما دا غږ دی چې باید دغه د افغانستان دشتې خو ډېرې زیاتې دي، دا باید چې دې مهاجرو ته توجیه شي او ورته په نامه شي، ورته ورکول شي، نو د افغانستان به په انسانانو ابادېږي. که چېرته په وطن کې انسانان نه وي نو هېڅ ابادي به هم رانشي، همداسې به دشتې به پرتې او پرتې دي درته. د تاسو په نظر دغه کم خلک چې اوس راځي له افغانستان نه دلته اسلام آباد کې کیسونه لري، یا کم افغان مهاجرین دلته پخواني پراته دي، هغوی د مشکلاتو نه یو دلیل دا وایي چې په افغانستان کې د نجونو تعلیمونه نشته دي، بند دي، وایي ځکه وایي موږ غواړو زموږ لورګانې تعلیمونه وکړي، هلته ورسیږي، کار وکړي. نو د دغه تعلیم موضوع ته څومره تاسو اندېښمن یې چې یاره دغه مهاجرین د دې له وجې نه هم نشي کولی خپل هیواد ته لاړ شي؟ کوم مهاجرین چې دا اوس د جمهوریت نه د امارت په راتګ سره د وطن نه راووتل، دا ټول د یورپ خوښوي راووتل، او یورپ غوښتي خلک دي، دا ټول دا د یورپ خلک دي. او ځکه چې تعلیم خو لا تر اوسه پورې په افغانستان کې نه دی بند او نه بند شوی دی، صحیح ده. هر هغه سړی د خپل حده پورې تعلیم یې کړی دی،
او دا کوم خلک چې اوس یورپ ته روان دا ټول د پیسو په نشه کې دي ځلته سهولت یو ایشیان یو نصرتوب پسې راوتي دي څوک چې په وطن مین او په اسلام مین هغه څوک هم نه راوځي یا وطن یا کاپانی. دا د افغان مهاجرینو د پیوار کارډونو موده چې کومه پوره شوې ده دا لیټر هم جاري شولې د سیم کارډونو بینکونو یا پولیسو لپاره بیا هم خلک اندېښمن دي چې یاره دا وخت ولې نه غځېږي. ستاسو په فکر څه مشکلات کیدلی شي چې دا پریکړه ځنډول شوې؟ نو زه دا پریکړه وړاندې دوی موږ زه خو سل په سلو کې دا منم چې موږ ته ټیم رام کول سي د موږ افغانۍ د مهاجرت عزت او ابرو د لاسه ورکړله ځکه چې موږ اوس ورته په موږ باندې د شادي پیښې وکړلې او کته پورته سره وزغلولو ښځې او دغه غونډ رانه بوتلو مثال طور په سنټرو ته که اوس موږ د ټیم راکړي د موږ د افغانیت یو داسې نسخه کېښوده چې موږ د پاکستان په لحاظ باندې د پاکستاني په مخ کې حیثیت نه لرو او ناکامۍ سره یو. اخیری پوښتنه څه پیغام لري خپلو افغان مهاجرینو ورونو خویندو ته څوک چې تاسو ګوري دا وخت یو نماینده په توګه؟ نو الله تعالی دې وکړي چې زموږ غونډ افغانان خدای تعالی هم د خپل وطن سبب وکړي رب العالمین دې تکلیفو د عذابو او دې پریشانیو نه ټول افغانان که هغه د دنیا په کومه کونه کې په کومه نړۍ کې رب العالمین دې خپل رحم و کرم پرې وکړي. په دې وخت په دې زمان کې زموږ د وس هیڅ شی هم نشته دی د انشار نشته دی اقوام متحده نشته دی د افغانستان نشته دی د بل ملک نشته دی موږ غریبانانو به څه شی په وس یو داسې کې وسي. خو زه یو سوال دا کوم چې رب العالمین دې موږ افغانانو په حال باندې رحم و کرم وکړي. په دې وخت په دې زمان کې په ټولې نړۍ هم غږ کوو چې افغانان ډېر سخت په اتحادیې محتاجۍ سره دی او باید داسې د افغانانو د اتحادیې د محتاجۍ نه څوک غلطه پیدا وانه کړي او د افغانانو سره باید سیاست ښکار هم نه کړي او چې کوم افغانان وطن ته ځي باید د دوی سره هم د سرپناه مرسته وشي هم مالي مرسته وشي او هر لحاظ سره دوی سره زمینه برابره کړي. ډیره مننه اسلم خانه چې موږ ته هم د خپرونې لپاره وخت راکړ. تاسو هم مننه الله دې عزت وکړي خیر اوسې آباد اوسي. مننه درنو دوستانو دا موږ سره ملک اسلم خان د افغانستان د لوګر ولایت اوسیدونکی چې دا وخت په اسلام آباد کې په دغه جی13 او ای11 منطقو کې د افغان مهاجرینو نماینده دی. د سفارت لخوا څخه هم د تعیین شوی د یونیسیار شارپ دی ادارو سره هم د خپلو افغانانو د مشکلاتو په اړه وخت په وخت ناستو کې شرکت کړی دی. حتی افغان کمیشنریټ سره هم دغه چې کومې ستونزې دوی شریکې کړي دي. زموږ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې موږ ته اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارو د الله په امان.